السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الا رم تاسو ستاسو محترمه کورنۍ او ټول دوستان صحت ولري. د دې یتیمانو او کونډې ادرس مو سار پیدا کړی. تاسو باور وکړئ دومره د دردونو د مشکلاتو او د کړاوونو څخه ډک ژوند لري چې یو ساعت موږ دلته سار د دوی پر دردونو او پر مشکلاتو باندې ژړل. او دا چې د دوی د لوږې د مشکلاتو د بېکورۍ او په دغه یخ کې په دغه ځای کې اوسېدل د دې وڅنګ ته یو ډېر تریخ د ژوند بل حقیقت لري. قسم یې دي په خدای د پولادو زړه چې د پولادو زړه وي هغه به زر ټوټې کېږي، د پولادو زړه به پر زر ټوټې کېږي. چې سارې موږ داستان د دې واورېده چې دغه نجونې ولې ژاړي، د دې وڅنګ ته چې دوی د یخو د دې څخه دغه وي بل درد څه شي لري چې دوی دومره ژړېږي. سارې موږ هم وژړول. دوستانو هیله کومه ویډیو د بشردوستۍ او انسانیت په خاطر در سره شیر کړئ تر څو د دغه یتیمانو د دغه کونډې خور سره د دغه بېوزلي بېوسه او بېکسه چې هېڅوک نه لري د دوی سره مرسته وسي. په دغسې ځای کې اوسېږي. تاسو دوستان وګورئ په دغه غار کې ده، دا کورتۍ په دغه غار کې اوسېږي د دغه یتیمانو سره. دا هم بشر دی، دا هم پر موږ تاسو باندې حق لري، دا هم د خدای پاک بندګان دي، د بشریت د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان دي. دوی زموږ مرستې او لاسنیوي ته ضرورت لري. السلام علیکم خوره، ستړې مه شئ. بخیر یاست؟ ست خیر خیرات دی؟ سهار موږ راغللو او موږ تر دغه وخته پرې باور نه کوئ چې په داسې ځای کې دې تاسې اوسېږئ. وخت چې ستاسې ادرس موږ ته یو چا راکړي چې په دغه ځای کې یو چاردیوالي دی او په دا چاردیوالي کې یو 3 یتیمان دي او یوه کونډه خور ده اوسېږي او ډېر د دردونو ډک ژوند لري. یو اوږد تاسې کور نه لري او دغه نه دی سارم. زه غواړم هغه کیسه چې دغه ماشومانو چې موږ څخه ځغستله ژړلې، زه غواړم چې هغه کیسه ته وکړې چې خلک یې واوري دلته. دا ماشومان ولې د انسانانو څخه بد وړي؟ دا ماشومان په دې د انسانانو بد وروره مې راسخور مې دا کوچنکه یتیمه راسخوړله اوس چې ته چې ولې دولس بلا وبېرېدله بلا چغې کړې وما ماشین نه درلودې زه پورولې وم د پورولې د لاسه رالم دا کار نو که دې سړکانو کوډل مې ځان ته جوړه کړه دې به چې ووایم د دې په کاکه انجامو که شوی وکړه نو خپل یتیمانان د بله پیدا کړه کور باندې دغه یتیمانانو به د دغه بېرېږي به د انسانان معبود کړي بل ځای خو بېرېږي د دغې په بېوزله مې څوک نه لرم د عبوس زوی مې د عبوس ناک دی دا بېرېږي وړی دی ورته وړی څوک نه لرم نور وخت مې د پاک الله و چې دا یتیمانان ورته دغه بېرېږي یو د یخه ژاړي د بدروسۍ ژاړي چې نه کور ته نه ژوند ته په دغه کې مې ژوند دی. دوستانو مور ژاړي، زه فکر کوم چې تاسې بیا په خبرو باندې دوستانو د دا مور خبرې چون دا کوچنۍ نجلۍ هم ژاړي، دا یو نکي لږ کراره کړه، لږه کراره کړه. موږ سهار هم ډېر کوښښ وکړې نجلۍ ته مو پیسې ورکړلې، شیان مو ورته ورکړله، مګر د دې ژړا بیا هم قرار نه شوله. دا مورخۍ 15,000 افغانۍ قرضداره وه. هغه د چا چې پر دوی باندې قرض باندې و هغه هم څه کېدله نو هغه راغلله چې دا پیسې تاسې نه لرئ، دا پیسې موږ ته نه راکوئ، نو دغه ماشومه په پیسو کې دا ماشومه در څخه بیایي. دا ماشومه یې تر لاس کشوله او دې مور کې دغه بیا دې چغو نارې جوړې کړي دي، بیا د کلي خلک راغلي دي دې کړي. د هغه وخته څخه وروسته خلک راغله هغه به ورته کافران یې تاته یتیمانان ته یې بغوئ ته شی زړه وایي. د هغه څخه وروسته دغه دوی یتیمانې چې هر څوک ویني ځینې ځغلي چې موږ په پور کې بیایي. موږ بیایي موږ وړي موږ راکوي رابغلي د دوی ځایانه دا بېوزلي درې به درې که نه وای بېرېدل د انسانانو څخه د مؤمنانو به ولې بخاري ولی دا خو د بدروسۍ بخاري وي وبېرېده وهم په تېر
خپل فکر وکړه دا هېڅ مو رانه سره پرېږده چې خپل د بل د کور یو خواري وکړو یو شی وکړو دوستانو دغه د دې کورنۍ د سر تاج دی دغه د کورنۍ سر چت دی او سرځي محسن راځي سر موږ ورته ویله چې موږ به یو خیمه و دا ورته دغه کړو دوستانو د دې خیمې بندوبست او د دې خیمې مرسته أنا كشكولي وجبة قاعد ينزل ويا مؤمنان والدوام بيريد تسوقوني بغاري دوستان د دې خیمې مرسته د زموږ مهربانو او با احساسو خوندو سویډن خوندو ګروپ د دې کورنۍ سره کړې ده او د غذایي موادو د فرشو د توسانو د نورو ټولو شیانو مرسته چې د امید جان و غلام حضرت ورور دی شکر الله افغان دی دیو په ګډه باندې د دوی سره مرسته کړې ده ښاغلی افغان صاحب انجینر صاحب او سویډن خوندو ګروپ لوی مهربانه بینیازه ستر ځواکمن او قادر پروردګار دی ستاسو صدقه قبوله کړي خدای پاک دې وزونه در سهار چې موږ رالو یو ساعت د دې کورنۍ سره چې موږ دلې ته ورسره دغه سو یو ساعت موږ مخکې هم سهار ورسره ژړلي دي د دوی پر بېوزلۍ پر بېوسۍ باندې چې دې مور موږ ته دا رقم کیسې وکړلې چې دومره وحشت زه فکر کوم چې انسان پر انسان باندې نه کوي او دومره دردونه به یو انسان ته نه ورکوي زما زړه ته نه لویږي چې ګرځرګي یعنې انسان دومره وحشي کېدلی شي دې دواړو نجونو ته اوس روحي تکلیف ور پیدا شوی دی دوستانو هر څوک چې ناولاده ویني بغارې وي ورته ژاړي چې دا موږ په پور کې بیایي پر دې مورکۍ باندې تاسو واورېدله چې پیسې پر باندې وي او هغه د پیسو په مقابل کې دا ځینې بیوله دا نجونې ځینې بیولې بیا دوی چغو نارې کړي بیا د کلي خلک راغلي دي بیا د کلي خلکو ځینې خلاص کړي دي د هغه څخه وروسته دا نجلۍ چې هر څوک ویني بس دا رقم ژاړي دغه ماشوم د دې کورنۍ د سر تاج دی او د دې کورنۍ امیدونه دي دغه مشر زوی دی سهار بس وځي دې مورکۍ هم پخوا په کورو کې کالي پرېولله او دغه کړله چې لاس یې دا ورځ سره تې لاس دغه کړه مور دا لاس د مورکۍ د مت شوی دی د هغه څخه وروسته دوستانو هیله کومه د انسانیت اسلامیت بشردوستي اخلاقو د مرستې لاسنیوي او ثواب په خاطر باندې دا ویډیو در سره شیر کړئ که د دغه ویډیو په شیرولو باندې نه شرمېږئ او که غواړئ په ثواب مرسته او لاسنیوي کې ځان شریک کړئ که مو نوره مرسته نه په وس نه کېږي دغه شیرول خو د ویډیو در سره شیر کړئ تر څو تر هغه کسانو پورې دا ویډیو ور ورسېږي چې د دې کورنۍ سره مرسته او لاسنیوی غواړي ډېر دردونکی یعنې دومره یې موږ ودردولو چې نن مو سار چې ورته ودرېدلو تر دا اوسه پورې مو په فرمایش باندې مو خیمه ورته جوړه کړله چې ام کلکه خیمه وي او ام ګرمه خیمه وي دوستانو دا مرسته د سویډن خوندو ګروپ غلام حضرت ورور حمید جان منګل صاحب او ترین کورنۍ دوی په ګډه باندې د خیمیو د فرشو د توسانو د دې ټولو دغه ورته کړی دي ولې کاشکې موږ کولی سولی
چې د دغه لورکۍ ته چې روحي تکلیف ور پیدا شوی دی د دې ځناورو د لاسه د دې وحشیانو د لاسه هغه د دې ظالمانو د لاسه څخه کاش موږ کولی سوای چې دغه روحي تکلیف ځینې ایسته کړو خدا پاک دې دوی ته هدایت وکړي او دې لورکۍ ته دې خدا پاک عاجل شفا ورکړي دوی خو نو مریضان دي اوس هر څوک پر هر چا باندې دوی د وحشي فکر کوي د ظالم فکر کوي موږ چې سهار هم راغلو تر هغه وخته پورې چې وتلو دي ماشومانو باوجود د دې څخه چې د خوراک سامان و پیسې مو ورکړلې چې تاسې ورسئ خوراک سامان ورته دغه کې مګم تر پایه پورې په دې باندې ونه توانېدلو چې د دوی پر شونډو باندې مسکا راولو یعنې زما د ژوند تر ټولو د ډېرو دردونو د جملې څخه به یو درد دا وي چې ما هر څه کوښښ وکړي چې د دې یتیمانو پر شونډو باندې مسکا راولم او اوښکه یې ور پاکه کړم زه بیا وجود د هغه څخه هم زه په دې باندې ونه توانېدلم چې د دوی اوښکه پاکه کړو ځکه دوی دومره دردېدلي دي دومره ځورېدلي دي دومره د کړاوونو او د مشکلاتو ډک ژوند لري چې اوس که سم ژوند هم ویني د دوی زړه ته نه لوېږي دوی اوس هم فکر کوي چې موږ بیا یې دوستانو راځئ زموږ سره واوسېږئ دا خیمه بیا ورته جوړه کړو لمر هم پر لوېدو باندې دی دا خیمه به دوی ته به وطاق جوړ کړو وطاق نه بلکې خیمه نه بلکې یو لوکس وطاق به ورته جوړ کړو راځئ زموږ سره واوسېږئ دوستانو ونیسئ ژر ژر ور واچوئ دا پایې ور واچوئ بسم الله الرحمن الرحیم ژر هغه د دننه خوا خلاصېږي دننه د خوا خلاصېږي دوستانو دا دی دا بل هم دغه ښه ملک کاکا دا بل پوښ راو ژر کو ملک کاکا دا ورکړه لیکن دا دغه نه دی کړی څه Kaşık, şimdi kapatmıyorum kaşık. دا چپم پر واچوي چپم پر واچوي دا خوا داسې کېږي دا بغلونه یې اخوا ته کېږي دا رقم و دا رقم دی و
راوړي هغه فرش یې راوړه فرش پکښې ورکړي درته بله کټه ورسره ورکړه راوړي ټوله شیان یې ورته راوړي هغه توسان و ترموز دوستانو موږ کاشکې موږ د دې یتیمانو اوښکه وردرولی سولی او یا مو ژړا وردرولی سوی دوی دومره دردېدلي و ځورېدلي دي چې هېڅ باور یې نه کېږي راځه مور دا دې نوی کور دې مبارک شي وړه یې دلته د باندې ورته کښېږدي چې دا ځای ورته دغه نه کړي دوستانو دا د مور نوی کور دی خدای دې ورته نیک مبارک کړي الله دې وسله ساده دا کې خدای دې ټول اسلام دې وسله امين 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 هذا عبير دې مؤمنان صغيران مش بيري دوام بخاري سخاري لکه واجان چې وترکوني بلا زاره چفته ټولې دې لري د مون بلا بيري دې بلا راځي مخبر ما باندې دوی دوستانو اله کوم ویډیو د انسانیت او بشردوستۍ په خاطر باندې شیر کړي تر څو تر هغه کسانو پورې ورسېږي چې د داسې کورنۍ سره مرسته او لاسنیوی غواړي دوستانو هغه څوک چې زموږ سره نوي یو ځای سوي دي دا ماشومان پر دې مور باندې 15,000 افغانۍ قرض باندې و قرض پر باندې و بیا هغه قرضدار ورته راغلی و دغه انجونې بیا په قرض کې ځینې بیولې بیا د انجونو د مور یې ژړاوې بوغارې کړي بیا د کلي خلک راغلي دي بیا دوی ځینې اوس نو دا انجونې چې هر څوک ویني چې دا هر څوک ویني فکر کوي چې موږ بیا یې موږ سر یې ډېر سخت ودردولو تر دغه اندازې پورې چې موږ أنا ما شم زين تعال ولا يسوى نختارتي أنا تعدلي بوقتي بكذا أدي كان كل لا سمع سبالة ذا كارم ولا ذا تراسي يا فترات دوستانو د دې کور مشر دغه دی چې بس سهار ځې پر کثافاتو باندې د بوتلانو کوتیانې ټولوي مازدیګر ته شل او 1.5 افغانۍ راوړي تاسو دا یخ ته وګورئ دوستانو چې دا یخ دغه کوي انشاءالله دا نو بس ارمان مو دا دی چې خدای دې مو سبب د خیر وګرځي بس دغه مو ارمان امین 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 دوستانو دا مرسته د سویډن خوندو ګروپ امید جان ورور د بهر څخه غلام حضرت ورور منګل صاحب او ځینو نور دوستانو او ترین کورنۍ دا مرسته کړې ده لوی مهربانه بېنیاز او سرځواکمن الله جل جلاله دې د دغه صدقې یوازې ورکړي خدای پاک دې د ژوند ټوله خوښۍ او سهولتونه ورپه نصیب کړي خدای دې د دوی کورنۍ د داسې دردونو څخه وساتي خدای پاک دې اجر عظیم او عوضونه ورکړي دوستانو ایله کوم تر خپله وسه مرسته وکړئ د داسې کورنۍ سره دې ته مه ګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو لږ مرستې ته یو بېوزله او بېوسه کورنۍ څومره ضرورت لري دوستانو تاسو د دې ماشومې دغه ته وګورئ اوښکو ته وګورئ ته راسه زوی دې خواته د دې ماشومې اوښکو ته وګورئ او د دې وهم ته وګورئ چې دا اوس هم دا فکر کوي چې موږ په پور کې دوی اوس دا دواړه ژاړي په دې فکر کې دي چې موږ مور زه به تا ته اوس پیسې درکړم ته به اوس دوی ته غوښې به هم ورته دغه کې ورته واخلې
که من به غوښه ورته واخلې هم به کوټونه ورته واخلې ښه کوټونه او چپلکې او ټول شیان به ورته واخلې ښه دا شیان به ورته واخلې خدای مهربان دی که یو چا کومک مرسته در سره وکړل هغه دی د قرض موضوع به دې هم خلاصه سي یا د یو ګوله ډوډۍ و یو دغه به هم د پیدا سي دوستانو تاسو د دې کورنۍ د دردونو د مشکلاتو او د کړاوونو څخه ډک ژوند کیسه واورېدله او د دې یتیمانو اوښکې هم تاسې وینئ او ژړا هم اورئ نو زه فکر کوم چې د ویلو دپاره ضرورت نور نشته هیله کومه ویډیو په شیرولو باندې تر هغه کسانو پورې ورورسوئ چې د داسې کورنۍ سره مرسته او لاسنیوی وغواړي راسئ اوښکه پاکه کړو مسکا خپره کړو ځانونه د ژوند ژغورلو سبب کړو د لوی او مهربان الله جل جلاله رضایت حاصل کړو د بشرت د ستر لارښود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنت را ژوندی کړو ژوند وژغورو او درد ته دوا سو اوښکو ته دسمال سو شونډو ته مسکا سو دا هر څه فقط ستاسو په لږ کومک باندې کېدلی شي تر بیا هم پر لوی مهربانه بېنیازه او ستر ځواکمن الله جل جلاله باندې سپارم والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته